افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړی دی د سریلانکا خلاف د 3 T20 میچونو لپاره د 3 ورځو میچونو لپاره. دغه سکواډ ته کوم موږ وګورو دغه سکواډ ډېر بهترین سکواډ نه ښکاري زما په نظر باندې. که دغه کې موږ وګورو نو آوټ اف فورم لوبغاړي پکې هم دي، سپارشین لوبغاړي پکې هم دي، واسطو والا لوبغاړي پکې هم دي. نو دغه سکواډ زه شریکوم. دغه سکواډ که تاسو هم راڅخه خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې دغه سکواډ ستاسو خوښ دی ستاسو خوښ نه دی، کوم لوبغاړي پکې پکار وو کوم لوبغاړي پکې پکار نه وو. زه څخه خپله رایه د مکمل سکواډ په ترو باندې شریکوم چې دغه سکواډ کې څنګه کم کسان او رفوم دي هغه پکې راغلي دي، کم کسان پکې مطلب هغه سره ناجایزه شوې ده، کم کسانو سره پکې صحیح کار شوی چې مطلب دی اغستې دي. دغه ټول سکواډ سره شریکوم. راځو د سکواډ کپټن ته چې کپټن ابراهیم زدران دی، ښه پرفارم کوي، بهترین بیټسمین دی د افغانستان دپاره. رحمان الله ګربز ته موږ ګورو په ون ډے کې پرفارم نه دی کړی او په د دې نه مخکې په لیګونو کې هم رحمان الله ګربز کم پرفارم نه شو کړی. خو په هر حال د T20 دپاره ښه پلیر دی، ښه به ثابت شي په T20 کې. او کوم اخري ون ډے چې پاتې دی د هغې دپاره دعاګانې ورته وکړئ چې رحمان الله ګربز نیمه سیریز او اتیا سکور وکړي چې هغه میچ سریلانکا نه وګټي. راشو اسحاق رحیمي طرف ته. اسحاق رحیمي اغستی دی خو په سکواډ کې خو دغه هلک له موقع نه ورکوي ځکه چې افغانستان ټیم که موږ تاسو وګورو بیا هم د راشد خان په خوښه باندې دغه ټیم سلیکټ شوی دی او دغه ټیم تیار شوی دی. حضرت الله زاده اغسته دی د مکمل اوټ اف فورم دی. بالکل تقریبا څومره وخت شو د دې چې د نیمه سیریز نشته دی، د دې چې ته مطلب سیریز نشته دی، د دې چې ته 50 سکور نشته دی، دا 50 یا 15 سکور وکړي. مکمل اوټ اف فورم دی. د دې په ځای باندې چې صدیق الله اغسته وي یو بهترین لوبغاړی دی او په فورم کې دی. ګلبدین نایب ته به راشو. ګلبدین نایب اوس په ون ډے کې اغسته دی خو د ون ډے پلیر دا هم نه دی، د T20 پلیر دی. T20 کې ښه ثابت کیدی شي، یو تیز بیټینګ کوي. محمد نبی ته وګورو خو بالکل په خپل ځای باندې صحیح دی. نجیب الله زدران اغسته، نجیب الله زدران په ځای باندې شاهد الله کمال اغسته وي، بهترین پلیر دی او بهترین لوبغاړی دی. فورم کې دی، ټچ کې دی. کوم لوبغاړی چې فورم کې دی هغه نه اخلي، کوم چې لوبغاړی چې اوټ اف فورم دی هغه اخلي. نجیب الله زدران دا هم اوټ اف فورم دی اغسته دی. عظمت الله عمر ته کرا شو بالکل صحیح دی. کریم جنت ته کرا شو آلراونډر پلیر دی، د T20 پلیر دی بالکل صحیح دی. شرف الدین اشرف سے به اغسته دی. دا په کوم بنا باندې شرف الدین اشرف اغسته دی چې هغه نه داسې ښه بالینګ کولی شي نه داسې ښه بیټینګ کولی شي. فلاح فاروقي شو دا صحیح دی. فرید ملک بهترین بالر دی دا صحیح دی. نوین حق د T20 بالر دی دا هم صحیح دی. نور احمد د T20 بالر دی دا هم صحیح دی. وفادار مومند دی اغسته دی. دا یو ډېر زیات ښه کار کړی دی. د وفادار مومند مینوال لپاره ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دا دی چې په دې سکواډ کې اغسته دی خو چې چانس ولور کړي او په دغه میچونو کې سریلانکا خلاف واخلي. قیس احمد دی. نو دغه T20 میچونه د 19 تاریخ نه شروع کېږي. تاسو هم راسره ضرور خپله رایه په کمنټ کې شریکه کړئ چې ستاسو په حساب باندې ستاسو په ذهن باندې دغه لوبډله څنګه ده څنګه نه ده. ما خو سره خپل نظر شریک کړو، تاسو هم خپل نظر شریک کړئ او د افغانستان د بریا په هیله باندې دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې د افغانستان کرکټ بورډ کوم سکواډ اعلان کړی دی چې هغه سکواډ نه ټول ملګري خبر شي چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سکواډ د کوم ملګرو خوښېږي کوم ملګرو نه خوښېږي. په دغه سکواډ کې ډېر واسطو والا او ډېر د رشوتونو والا پکې اغسته دي او کوم حقدار ورته چې دی هغه حق نه ورکړل شوی. صدیق قتل ته شاهد الله کمال ته پکې حق نه ورکړل شوی. یو وفادار مومند پکې راغلی دی چې هغه پکې صحیح حقدار ته حق ورکړل شوی دی. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.